د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ اړوند د نجم الدین اخندزاده په کلي کې د خلک په دې موخه راټول شوي چې د ملي سوداګر له لوري شوي مرستې ترلاسه کړي. د سوداګر استازي وایي دغه مرسته د 1 میلیون افغانیو په ارزښت ده چې د خیریه ټولنې سره یې په همغږۍ ویشي. د دې خیریه بنسټ مسؤل وویل چې دا مرسته هغه 400 کورنیو ته ورکول کیږي چې د کورنۍ سرپرست نه لري. دا 2 میاشتې مخکې 3 میاشتې مخکې موږ سروې کړی دا هغه کسان دي چې سل په سل مستحق دي، مسکینه مستحق کسان دي، هغه ته ورکو. د فامیل په سر 2 بورې وړه دي او یو بشکه د 10 کیلوي والي که به ان شاء الله سلسل 2 کسانو ته به موږ خوراکي توکي ورکو. خو دغه اخندزاده سیمه کې به تقریبا 2000 کسانو ته خوراکي توکي. زمونږ هر کال هم دغه پلان دی د روزې نه 4 ورځې مخکې دغه سیستم شروع کیږي او بیا د روزې تر اخر 10مه پورې زمونږ دا سیستم ختمي. مرسته اخیستونکي په شوي مرسته خوښي ښایي او د لا نورو مرستو غوښتنه کوي. او په سترګو مایي بیم خو اقتصادي مشکل زیات دی زمونږ او تقریبا 8 تور سره دی مونږ کې پوه شئ یو تقریبا یو خور مې معذور دی، یو زه خپله یو د ورور مې معذور دی. زه ډېر خوښ یم په دې مرسته باندې او موږ سره ډي صاحب د خیر اوسي هر کال موږ سره مرسته کوي او ډېر خوشحال یو او بس نورو بنسټونو ته موږ دا خواست کوو چې موږ سره مرستې وکړي. موږ ډېر اقتصادي حالات نه خراب یو. په دې خلکو کې هغه کونډې هم شته چې د کورنۍ غړي یې په تیرو جګړو کې وژل شوي دي. دوی که څه هم په دې مرسته خوښې دي خو نیوکې هم لري. خو موږ غریبانان یو زوی مې د بندي ده کونډه یم او نصیب مې را په غاړه دی، هېڅوک هم په کور کې د کور سرپرست نه لرم. ډېر پرې خوشحاله او ډېر پرې خوښمن یم موږ سره چې موږ کورونه پاکستان نه راغلي وو چې موږ سره مرسته کوي یو کال او بل کال او موسسونه موږ سره نه دي کړي. اوس ترې غواړو چې موږ سره هغه مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتو له مخې په اوسني عصر کې خلک تر ډېره مرستو ته اړتیا لري. غوښتنې دا دي چې نړیوال باید د روژې د رسېدو وړاندې افغان ولس سره زیاتې مرستې وکړي.